ننګرهار غني خیلو کې د چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 28 ژوبل دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې خپور شي ازادۍ راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې 15 نظامي طالبان هم شامل دي. اخوا د غني خیل لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صدیق الله باختر اژانس ته ویلي چې چاودنه نن سهار نږدې 9 بجې دا یا د ولسوالۍ په شیړګر بازار کې د ولسوالۍ د عامې روغتیا د مدیر په موټر شوې ده. نوموړي دغه شان ویلي چې چاودنه د چسپکي ماین له امله رامنځته شوې ده، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو او عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته د وژل شوو شمېر 4 تنه یاد کړی او ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک دی. د دغه پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې وخت ناوخت په ننګرهار کې پر طالبان د حملو او چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورته پیښې زیاتې شوي دي.